د پاکستان د پارلمان وکیلې څه کړي؟ که غواړئ په دې هر څه پوه شئ نو ویډیو راسره تر اخره وګورئ، خو د هغه نه وړاندې زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. ښاغلې آسیا خټک د خیبر پښتونخوا په نمایندګۍ د 2018 کال را په دې خوا د ایالتي اسامبلۍ غړې ده. آسیا صالح خټک د خیبر پښتونخوا اوسیدونکې ده چې د تحریک انصاف ګوند د سیاسي غړې په توګه کار کوي. آسیا صالح خټک په حقوقو کې لیسانس اخیستی او په نړیوالو اړیکو کې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړي. ښاغلي صالح په 2018 کال کې د ښځو په نمایندګۍ انتخاباتو ته ودرېدله چې بلاخره دغه انتخابات یې وګټله، خو تازه په سوشل میډیا کې 2 ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې خلک وایي دغه ویډیوګانې د آسیا صالح خټک دي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دغه ویډیوګانې چا او ولې خپرې کړي. نو پوښتنه دا ده چې یو څوک دې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړې وي نو آیا هغه داسې کار څنګه کولی شي؟ خو بلې خوا په سوشل میډیا کې خلک د ځان شو کولو لپاره هر قسم ویډیوګانې خپروي او نشر کوي، خو موږ نشو ویلی چې دغه ویډیوګانې د آسیا صالح خټک دي ځکه چې په نړۍ کې زیاتې څیرې سره ورته والی لري. نو قدرمنو لیدونکو، که ویډیو مو راسره تر اخره لیدلی وي نو د نورو تازه ویډیوګانو لپاره درسره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.